د کندهار په اتمه ناحیه کې د میرویس روغتون لویدیځ ته د الکترونیکي تذکرو دریم مرکز هم په فعالیت پیل وکړ. د کندهار د احصایې او معلوماتو رئیس مفتي صاحب محمد خان وایي دغه مرکز د خلکو د اسانتیاو لپاره پرانیستل شوی. هغه زیاتوي تیر کال د کندهار د احصایې ریاست 1,54,288 کسانو ته الکترونیکي تذکرې او دغه راز 58,273 کسانو ته کاغذي تذکرې ویشلې دي. 1402 مالي کال کې موږ چې کوم دي هغه برېښنایي تذکرې 15,42,088 برېښنایي تذکرې چې کوم دي هغه موږ خپل ولس ته چې کوم دي هغه توزیع کړي دي او کاغذي تذکرې چې کوم دي 58,273 کاغذي تذکرې هغه موږ خپل ولس ته هغه توزیع کړي دي. مفتي محمد خان زیاتوي تیر کال د زیږیدنې کارتونه د اوفیاتو پارچې او د تذکرو د ویش څخه دوی ته 107.6 میلیونه افغانۍ عاید په لاس ورغلی چې په شفاف ډول یې د دولت بودیجې ته جمع کړي. د هغه په وینا په راتلونکي به په نوبتي شکل سره ټولو ولسوالیو ته سیار ټیمونه لیږي او خلکو ته به د تذکرو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په 1402 کال مالي کال کې زموږ عواید چې کوم دي هغه 1,04,450,850 افغانۍ د اسلامي امارت خزانې ته چې کوم دي هغه موږ تحویل کړي. راتلونکي وخت کې پلان هغه دا لرو چې ډیر کوشش کوو، زیات کوشش کوو چې موږ ولسوالۍ ته چې کوم دي هغه سیار چمن هغه برابر کوو. بل خوا د کندهار مرستیال والی ملا محمد صادق انقلابي وایي دوی هڅه کوي چې د خلکو لپاره ډیرې اسانتیاوې رامنځته کړي. هغه وایي دا هیواد کلونه کیږي چې وران شوی دی، اوس وخت رسېدلی چې لاسونه سره ورکړو او د هیواد د آبادۍ په لټه کې سو. چې څه رقم د نظام د تقویه راځي او څه رقم د وطن جوړول راځي باید ټول په هر باغ چې خپل کوشش سره وکړو او دا په یو چا نه جوړېږي. دا د ډېر وخت خرابه وطن دی، د ډېر وخت دربدره وطن دی، د ډېر وخت ځپلی جنګ و ځپلی وطن دی چې ټول لاس سره ورکړو بیا به انشاءالله د مشکلات حلیږي. د کندهار د احصایې او معلوماتو اداره وایي کندهار د مرکز کابل څخه وروسته لومړی ولایت سو چې د اسان خدمت په شمول 4 مرکزونه لري، خو خلک لا هم شکایت کوي چې دوی ته د تذکرو د ورکړې پر مهال سم خدمات نه وړاندې کیږي. یا د اداره بیا له خلکو غوښتنه کوي چې هر څوک باید خپل نوبت مراعات کړي.